السلام علیکم ملګرو، امید ساتم چې ښه به یې د ژوند په ښو ساعتونو کې به یې. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری میا اکرم علي د خپل یوټیوب چینل اکرم علي 107 نه. نن به مونږ تاسو سره خبره کوو چې څنګه تاسو خپل د ټیک ټاک د پاره چې تاسو کوم ویډیو جوړوئ، تاسو څنګه د هغې بیکګراوند مطلب د ویډیو په شکل کې بدل کړئ چې شاته ستاسو بله یوه ویډیو سټارټ وي او تاسو په خپله بله ویډیو جوړوئ، مطلب د بیکګراوند تاسو ویډیو ولګوئ. د هغې نه مخکې که کومو ملګرو زموږ د یوټیوب چینل اکرم علي 107 نوي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ دا سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. د ټولو نه اول به تاسو لاړ شئ ټیک ټاک ته. هر کله چې تاسو ټیک ټاک ته راشئ ما به اول فالو کړئ. د داسې نورو طریقو دپاره زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ او ما په ټیک ټاک کې فالو کړئ. د دې نه پس به تاسو لاندې چې کوم دی تاسو له به قسمه قسم ویډیوګانې راځي. لکه مثال په طور اوس مونږه یوه ویډیو خوښو. د وطن مثال لکه د مور دی، پاکستان افغانستان زمونږه کور دی او مونږه واړه د یو نبي امتیان یو، خو حیران یم په دې چې دا زړه مو ولې د یو بل نه تو. د وطن دا اوس تاسو خوښ شو که تاسو په دې جوړوئ او یا ځان له نوې ویډیو جوړوئ. لکه مثال په طور مونږه نوې ویډیو جوړو، نو څنګه به جوړو؟ تاسو به د ټولو نه اول کلیک کوئ په دې پلس نشان باندې. هر کله چې تاسو دا سلیکټ کوئ تاسو سره به داسې انټرفیس راشي. د دې نه پس به لاندې چې کوم دی تاسو ته د افیکټس کم نشان راځي، دا به تاسو سلیکټ کوئ. هر کله چې تاسو د افیکټ دا نشان سلیکټ کوئ، د دې نه پس به لاندې تاسو ته په ټرینډینګ کې له پاسې نه دویم نمبر کم لاین چې دی، بیا په دې کې کم دویم آپشن چې دی د ویډیو ده، تاسو به په دې سلیکټ کوئ. هر کله چې دا سلیکټ کوئ تاسو به ځان له د دې نه شاته یوه ویډیو سلیکټ کوئ. لکه مثال په طور ما دا ویډیو سلیکټ کړه. لارې کوڅې کړلې ډکې په سوالګرو باندې، وطن خرج شوی دی په نورو سوداګرو باندې. لارې کوڅې کړلې ډکې په سوالګرو باندې، وطن لارې کوڅې کړلې ډکې په سوالګرو باندې، وطن خرج شوی دی په نورو سوداګرو باندې. لارې کوڅې کړلې ډکې په سوالګرو باندې، وطن ملګرو تاسو به راشئ خپل د کیمرې آپشن ته. د دې نه لاندې چې کوم دی تاسو له د افیکټ کم آپشن چې راځي دا به تاسو سلیکټ کوئ. د دې نه وروسته چې کوم دی په ټرینډینګ کې لاندې په دویم نمبر لاین کې په دویم نمبر تاسو سره د ویډیو آپشن دی. هر کله چې تاسو د ویډیو په آپشن باندې کلیک کوئ تاسو کتی شئ چې زمونږ بیکګراوند چې کوم دی هغه چینج شو او ویډیو پې ولګېده. اوس که چې تاسو غواړئ چې په دې کې مونږ خپل د ګیلرۍ نه ویډیو لګو، تاسو به سمپل له پاسه په دې پلس نشان باندې کلیک کوئ. هر کله چې تاسو په پلس نشان باندې کلیک کوئ د دې نه پس به ستاسو په ګیلرۍ کې چې څومره هم ویډیوګانې دي هغه راشي. لکه مثال په طور ما پکې دا یوه ویډیو سلیکټ کړه. دا اوس زما ویډیو شوه ملګرو. اوس دې نه پس به تاسو په نیکسټ باندې کلیک کوئ. هر کله چې تاسو په نیکسټ باندې کلیک کوئ تاسو سره به داسې انټرفیس راشي.
د دې نه پس به تاسو خپله ویډیو سټارټ کړئ. که چېرې تاسو په سلومو کې جوړول غواړئ یا په هر قسمه سپیډ کې جوړول غواړئ تاسو ورسره هغه لګولی شئ. لکه تاسو اوس کتی شئ مونږ دا ویډیو سټارټ کوو.